د کائنات ربا ومې بخا ستل دربار بل دربار نه لرم پکړو بدو بتوبه وباسم لتو بی پرتا بلا لار نلرم الهی تک زما مل نشنو الهی زبل کوم غم خوار نلرم السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسو دغه مواد ولته چې موږ دلته راکته کړل دا د چا دپاره دي؟ دا د هغه ورور دپاره دي څه موده وړاندې چې موږ دلته سره ویډیو کړې وه، یو ورور سره مرسته کړې، الله دې اجرونه ورکړي. موږ د دې کور ضرورتونه په نظر کې ونیول او دغه مواد مو ورته راوړل. قدرمن لیدونکو، له دوی حال بیا هم تاسو سره شریکوو، دخیل ته ځو او د دوی حال به تاسو بیا هم وګورئ زر موږ سره. قدرمن لیدونکو، تاسو په دغه اتاق مخکې هم د موږ سره لیدلی وي او نن بیا هم تاسو کولی شئ دغه وګورئ په خپلو سترګو باندې. لیدونکو، په دې کور کې هیڅ داسې شی نشته چې سړی کیني او هغې باندې ارامه کیني، بل یخ ژمی را روان ده مخکې. که پاس وګورئ چت بیخي خراب ده او تر څنګ دیوالونه تاسو ګوره د داخل دیوالونه دي، ته به وایې که د باندې د پلستر نه دي او یو شی هم نه لري. نو دغه ورور مې رښتیا بیا هم په ستونزو کې ده، په مشکلاتو کې ده. هغه مرسته چې ده سره شوې وه موږ تر دوی راورسوله، بیا هم ستاسې مرستې ته ضرورت لري. بیا هم موږ او تاسې باید ده سره مرسته وکړو، ولې چې مخکې یخ ژمی را روان ده، تر څو یخ ژمي کې دی ارامه ژوند وکړي. که چېرته دلته دوی پاتې شي حتما د دوی ماشومان مرزن کېږي، دوی مرزن کېږي، حتی د ژمي هغه یخ سره بیخي دوی مخ شي چې دوی دپاره به ډېر سخت تمام شي. کله چې یو مسلمان په بده ورځ کې وي نو بل مسلمان باندې حق لري چې هغې ته لاس ورکړي او راپورته یې کړي تر څو د ستونزې نه یې راوباسي، ځکه چې ښه مسلمان او رښتینی مسلمان هغه ده چې په سخته کې بل مسلمان ته لاس ورکړي او راپورته یې کړي. قدرمن لیدونکو، دا کور تاسې ګورئ څنګه چې دې خوا نه ده همدغه شانته داخل کې هم ده. د غربت وجې نه مو د خپله روزه چې وه دا په خپلو دوستانیو تقسیم کړله، دوه نفره. ښه، دوه نفر یې تقسیم کړه، دوستانۍ ته دې ورکړل. ښه، دویمه ورځ بعد رقم واقعه پېښه شوه. څه رقم واقعه پېښه شوه؟ بعد زه ورته لوده لرم، دا یو اولاد مې چې و دا د 1500-1600 کلو د لور مې یوه مشره، چې هغې خپل ځان چې دا که نه پړی ځان ته وچوله، ځان یې ژوندی کړلو، ځان یې ختم کړو. او دلته خورکۍ ځان ته پړی وې ځان کړی او له دغه نړۍ خپلې سترګې پټې کړي، ځکه چې غربت نه یې ځان وژنه وکړله. الله قبول کړي ستړی ستومان ژوند سلګۍ. قدرمن لیدونکو، نه تاسې به د دې کور هغه پخوانی ویډیو کتلې وي. دا کور هماغه ډوله څه ډول چې مخکې و، ځکه دلته هېڅ تغیرات نه دي راغلي. کاشکې دوی سره په کافي اندازه مرسته شوې وه تر څو دغه کور نه دوی انتقال شوي وه، ځکه دا کور د دوی خپل نه ده. که چېرته خپل کور یې وای بیا خو ډېره ښه خبره وه، خو بدبختانه به ووایي چې دغه یو کور چا جوړ کړی هغه هم په نیمایي کې پاتې شوی. ده ورته لا خپله پناه راوړې د غربت له امله چې دلته یو څه ارام ژوند وکړي، خو دلته نور ژوند امکان نه لري، ځکه چې مخکې یخ ژمی را روان ده. یخ ژمي کې هر څه نه ګذره کېږي، خو د یخ ژمي نه ګذره نه کېږي. خدای نخواسته په راتلونکي دوی ماشومان یخ ونه وهي، هغه د مرګ سره مخامخ نه شي. مخکې له دې چې دوی داسې ستونزې سره مخ کېږي، راځئ ورسره مرسته وکړو تر څو یو ښه کور ته انتقال کړو او هلته دوی په ارامه باندې ژوند وکړي. خو مخکې ژمی روان دی، څه طریقه شته؟ نه والله که هېڅ طریقه وي، بعد هغه کور ده چې د تاسې کسه وي، بعد هغه کې به ژوند ده. دا که به یخ ژمی تېروي، دا کې به نو دا کې خاوړه ماشومان ژوند نه شي کړلی. والله خو موږ د خلکو نه دا خواهش ده که څه طریقه خدای پاک جوړه کړه د خلکو په ذریعې سره به بیا به داسې یو مناسب ځای ټاکو هغې ته به بیا خامخا زه ځم. دا کې خو نه ژمی تېرېږي نه اوس اوله که شپه کې تېرېږي، خو بس د مجبوري یو چې بس دا کې موږ وخت تېر کړو.
قدرمنو لیدونکو رښتیا هم موږ داسې پښتو کې هم متل دی چې مړ شي خو مجبور مه شي. کله که مجبور شوې نو هر څه ته به لاس اچوې تر څو خپل ژوند ته یو څه هیلې پیدا کړي. بس دوی د خپله هیله دلته راوړي تر څو دغه ژوند وکړي. الله دې بس موږ داسې د مجبوریت نه وساتي او دلته د الله پاک چاره جوړه کړي. لیدونکو تاسې باندې بیا هم غږ کومه چې تاسې دغه کور یو ځل وګورئ د هغه پردې اچولي هغې باندې به څه یخ بند شي. تاسې دغه دروازه که وګورئ یا دغه دروازه وګورئ یا نورې دروازې دغه شیان تاسې که وګورئ دلته ژوند امکان نه لري. ځکه دغه ځای که وګورئ یوه ماته شمسیه پرې اچولي فقط دغه ځای بند کړی نور هلته څه نشته. نو تاسو نه بیا هم زموږ غوښتنه ده چې راځئ مرسته ورسره وکړئ همکاري ورسره وکړئ تر څو دا یخ ژمی ښه تېر شي. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل راځو د دې ژوند تغییر کړی وي. له توبې پرته بله لار نه لرم